ټرمپ خبرداری ورکړی دی چې که طالبان باګرام اډه امریکا ته ونه سپاري نو سختې بدې پایلې به ولري. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اسلامي اماراتو وغوښتل چې د باګرام هوایي اډه امریکا ته وسپاري. ټرمپ خبرداری ورکړ چې افغانستان د باګرام هوایي اډه هغوی ته چې د اډه یې جوړه کړې یعنې د امریکا متحده ایالاتو ته بیرته ورنکړي نو سختې بدې پیښې به رامنځته شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغه څرګندونې په ټرود سوشل میډیا د سهشنبې په ورځ د 29 وکړې او یو ځل بیا یې خبرداری ورکړ چې که یا د اډه دوی ته ونه سپارل شي نو سختې بدې پیښې به رامنځته شي. د امریکا ولسمشر په خپله دغه لنډ متن کې د هغه څه په اړه چې بدې پیښې یې بللې دي نور جزئیات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې وړاندې ویلي و چې دوی له اسلامي امارت سره د باګرام هوایي اډې د بیرته نیولو لپاره خبرې کوي. ټرمپ په تېره ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته خبریالانو ته وویل چې موږ هیڅکله باید باګرام اډه نه وای پرېښي. په ورته وخت کې پرونوال سټریټ ژورنال راپور ورکړی و چې امریکایي چارواکي په باګرام کې د ترهګرۍ پر وړاندې د محدود ځای پر ځای کولو په اړه له اسلامي امارت سره د خبرو اترو په لومړیو مرحلو کې دي. خو د افغانستان اسلامي امارت چارواکو د امریکا د نظامي حضور د بیرته راګرځېدو مخالفت څرګند کړی دی. د امریکا ولسمشر د جو بایدن په دوره کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل یوه بشپړه فاجعه وبلله او د باګرام د پرېښودو پرېکړه یې په کلکه وغندله او ویې ویل موږ د باګرام اډه په وړیا توګه هغوی ته ورکړه، موږ غواړو چې دغه اډه بیرته ترلاسه کړو. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم د باګرام هوایي اډې پر ارزښت ټینګار کړی او ویلي و چې د جو بایدن د حماقت له امله اوسه دغه اډه چین اشغال کړې ده. د باګرام هوایي اډه د کابل شمال ته شاوخوا 15 کیلومترۍ کې د افغانستان یو له تر ټولو لویه اډه ده. دغه اډه د سپټمبر د 11 لا پیښې وروسته له 2000 لومړي کال راهیسې د اسلامي امارت د لومړۍ دورې د رانسکورولو په موخه د امریکایي ځواکونو له لورې ونیول شوه او د 2 لسیزو لپاره د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو تر ټولو لویه هوایي او نظامي اډه وه.